د کونړ څوکۍ او نورګل ولسوالیو 650 زلزله ځپلو کورنیو سره د سعودي عربستان ملک سلمان خیریه بنسټ له لورې د خیمو، پخلنځي او ژمنیو توکو مرسته وشوه. د النور خیریه بنسټ مسؤلین وایي د سعودي دولت دغه مرسته شوي توکي به تر ډیره د زلزله ځپلو کورنیو شته ستونزې راکمې کړي او په وینا یې چې هڅې کوي په نورو برخو کې هم د یادو اړمنو کورنیو لاسنیوی وکړي. نن او پرون د سعودي عربستان دولت لخوا نه د 6.5 فامیل لپاره د کونړ ولایت کې مزردره او دیوګل منطقه کې توزیع شو غیر خوراکي مواد. هر فامیل لپاره 15 دانې کمپل دي او اشپزخانه مکمل سیټونه دي او یو دانې خیمه دي. د کونړ سرې میاشتې ادارې مسؤلین د ملک سلمان خیریه بنسټ له مرسته شویو توکو مننه کوي او وایي لا هم اړتیا لیدل کیږي چې په نورو برخو کې هم د زلزله ځپلو کورنیو لاسنیوی وشي. دوی نورو مرستو هم ضرورت لري، لکه د سرپناه کې دوی اساسي کار دوی ته جوړ شي، دارنګه په نقدي مرسته وشي، دوی کوم توکو ته اړتیا لري چې هغه په خپله دوی واخلي ځان له. ځکه موږ داسې بعضې وخت کې دوی سره داسې مرسته وکړو لکه خوراکي توکي هغې دوی ته ضرورت نه لري، نقدي ته لري چې نور ضرورت د دوایانې پې والي، نور شی نه والي. په همدې حال کې زلزله ځپلې کورنۍ د یادو مرستو په ترلاسه کولو خوښې دي او زیاتوي چې حکومت، خیریه بنسټونه او بډایه سوداګر باید د دوی د سرپناه او نورو برخو کې اړتیاوې پوره کړي. نن مرسته چې کومه یوه ده د سعودي عرب نه راغلې ده موږ سره وشوله او نورو ته هم ډېر ضرورت دی ځکه چې یخني ده او تکلیف دی او زیات خلک بېداته باته راوتلي کورونه وران دي او زلزلې اوس هم نه دي ختم او زموږ ډېر ضرورت دی دې مرستو ته. النور مؤسسې د خوا موږ سره مرسته وشوله او ورسېدله انشاءالله ټول ته ورسېدله او لکه موږ نور هم جمع را روان ده، یخنۍ او نور ضرورتونه هم یخنۍ په وجه لږ ډېر دي، جمع جامه او مقصد کوټ څادر باندې نه ورڅه ضرورت لرو. د یادولو ده چې د سعودي دولت د ملک سلمان خیریه بنسټ له دې وړاندې هم د کونړ، نورګل او څوکۍ ولسوالیو د زلزله ځپلو کورنیو سره د سرپناه په برخه کې د خیمو، پخلنځي او ژمنیو توکو مرسته کړې وه.